ایران دا ځل له افغانستان سره د نورو کارونو ترڅنګ کلتوري میراث هم غلا کړی. دا چې کلتوري میراث څه ته وایي او ایران له افغانستان څخه کوم کلتوري میراث غلا کړی، د دې ویډیو تر پای کتلو به تاسو ته پته ولګېږي. سلامونه او درنښت مې در سره ومنئ. د افغان اپډیټس یوټیوب چینل درنو لیدونکو، دا د یو ځل بیا مو تاسو ته یوه ډېره زړه پورې ویډیو چمتو کړې ده. ایران تازه د ملګرو ملتونو سازمان د کلتوري میراثونو څانګې یونسکو کې د موسیقۍ آله یعنې دوتار د خپل هېواد د کلتوري میراث په نوم ثبت کړی، خو افغانستان ادعا لري چې د دغه ساز مبدا افغانستان دی. چارواکي وایي چې د موسیقۍ دغه آله د افغانستان کلتوري میراث دی او چاته به د دې حق ورنه کړي څو پردي پر خپل نوم کړي. افغانستان د څو زره کلنۍ لرغونې تاریخي مخینې په درلودلو سره زیات کلتوري میراثونه لري چې یو شمېر یې له منځه تللي او ځینې نور یې هم د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه هېواد له 15,000 زیات ملموس او غیر ملموس کلتوري میراثونه لري چې لرغونې سیمې، تاریخي بناوې او بېلابېل دودونه ورکې شامل دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه توانېدلي دي 1907 کلتوري میراثونه ثبت کړي او له ډلې 800 نه زیات میراثونه لوحه ګذاري شوي هم دي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري وایي چې تر اوسه افغانستان توانېدلی څو یوازې د غور د جام منار د کلتوري میراث او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو له نړیوال سازمان سره ثبت کړي. د ښاغلي باوري په خبره دوه نور کلتوري میراثونه چې یو یې د اتڼ ګډا او بله هم اوزلوبه یعنې بزکشي د مستند شوي څو د افغانستان د غیر ملموسو کلتوري میراثونو په توګه ثبت شي. هغه زیاته کړه موږ دوه نور اثره کاندید کړي او اسناد مو ورته لیږلي. تمه لرو چې د راتلونکي کال په جلسه کې دغه مطرح شي چې یو ملي اتڼ او بله هم بزکشي یا اوزلوبه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال په یونسکو کې د ایران د فرهنګي میراث په نوم د دوتار موسیقۍ آلې د ثبت په اړه وایي دوی په دې اړه د نوموړي سازمان ته لیک استولی او له یونسکو یې غوښتي چې افغانستان د دغه ساز د مبدا په صفت وپېژني. دا د موسیقۍ آله په دې وروستیو کې ایران په یونسکو کې په خپل نوم په غلا ثبت کړې ده. ایران دې ته ورته ډېر نور کارونه له افغانستان سره کړي. ښاغلي باوري زیاتوي چې شاوخوا 14 نور فرهنګي میراثونه هم مستند او دې ته چمتو شوي چې په یونسکو سازمان کې ثبت کړي. نوموړی د کاریزونو د اوبو د ویش سیستم هم د کلتوري میراثونو په صفت یادوي او وایي چې دغه کلتوري میراث د یونسکو او جاپان په همکارۍ په دغه سازمان کې د ثبت په هدف مستند شوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې په یونسکو سازمان کې د کلتوري میراثونو د ثبت معیار څه شی دی؟ د دغه سازمان د معیارونو له مخې یو کلتوري میراث باید د انساني نبوغ او شاهکار ښکارندوی وي او یا